جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. پاکستانیان او د پاکستانیانو لاسپوڅي ځینې افغانان داسې اوازې ګډوي چې ګواکې امریکا به په افغانستان کې هم داسې عملیات وکړي لکه په وینزویلا کې چې وکول، یا به د طالبانو مشران داسې یوسي لکه د وینزویلا مشر نیکولاس مادورو چې یوړ. داسې نه ده. دا خبره مکملا غلطه، ناسمه او یوه تبلیغاتي ډانډوره ده. ځکه تبلیغاتي ډانډوره ده چې په څو دلیله باندې امریکا دا کار نشي کولی. یو خو دا ده چې په تیرو 20 کلونو کې امریکا ته د طالبانو زور ور معلوم شوی دی. دوی په دې پوهیږي چې طالبان څنګه مقابله کوي چې کله ودوی ته لاس ور ولویږي. نو دا یو لوی فاکت دی. او دومه خبره دا ده د طالبانو پر مشرانو چې کوم ساتونکي راڅرخېدلي دي هغه انتهایی وفادار دي، هغه نه خرڅېدونکي کسان دي. یعنی په تېره 20 کلنه جګړه کې هم داسې نه ده ثابته شوې چې یوه طالب سرتیر یا طالب وسلوال دي خپل مشر خرڅ کړی وي. یعنی داسې اسناد تر اوسه پورې نه دي راوتلي. نو د دې معنا دا ده چې پر دوی راڅرخېدلې کړۍ چې دي هغه دوی ته ډېرې وفاداره دي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خدای عقیده لري. دا عقیده داسې یو شی دی چې څوک یې په یو څه باندې ولري. د عقیدې ماتول اسانه کار نه دی. په څو دلیله باندې اسانه کار نه دی. مثلا زه تاسو ته یو مثال وړم. آیا یو څوک دا ویلی سي چې د طالبانو یوه مشر که هغه د هرې کچې مشر وي چې هغه د زغره اغوستې وي، یا د خپل ولس ته رامخته شوی، یا د خپلو عسکرو ته رامخته شوی، یا د یو ځای درېدلی وي، که هغه د دفاع وزیر وي، که هغه د کورنیو چارو وزیر وي، که هغه د ملي امنیت رئیس وي، که هغه رئیس الوزرا وي، که د بیا رغونې وزیر وي، که هر یو وي، تر مشرانو پورې، تر شیخانو پورې یو څوک دا ویلی سي. نسته داسې ثبوت تر اوسه پورې هیچا نه دی وړاندې کړی. اما زموږ په ګاونډ کې چې څوک دا اوازې او انګازې خپروي، د شریر ګاونډي له کوره څخه دا غږ راپورته کېږي، د هغوی مشر عاصم منیر، هغوی ډېر په ښکاره وایي، د دوی جرنلیستان وایي چې عاصم منیر چې د باندې بهر ته سفر کوي، عرب اماراتو ته سفر کوي، هم یې زغره اغوستې وي. دا د دوی جرنلیستان وایي. دا زه نه وایم، ویډیوګانې موجودې دي، تاسو ورسئ ویې ګورئ. هغه چې د خپلو عسکرو سره ګوري هم یې زغره اغوستې وي. نو دلته 2 دلیله دي. هغه پر ځان بیریږي او دا پر ځان نه بیریږي. دا په دې عقیده لري چې مرګ د خدای له طرفه دی او یو ځل دی او خامخا به راځي. نو دا بل دلیل دی. بل دلیل دا دی چې د افغانستان حالات هغسې نه دي لکه د وینزویلا حالات. په افغانستان کې منشیات، نشهیي توکي، د نشهیي توکو کاروبار دا په ټپه درېدلی دی، اصلا وجود نه لري. دا یې ختم کړی دی، دا یې د 0 تر کچې پورې رسولی دی. له ما سره ذبیح الله مجاهد په مرکه کې دا خبره وکوله، نورو ځایونو کې به هم طالب چارواکو دا خبرې کړې وي. نو پر مادورو باندې دا تور دی چې هغه د نشهیي توکو په قاچاق کې لاس لاره، نشهیي توکي انتقالول. نو دا یو بل اړخ دی. بل مهم اړخ دا دی چې امریکا او افغانستان ته نږدې داسې یو اډه نه لري چې هغه د داسې یو عملیات په اسانۍ باندې ترسره کړای شي. بل تر ټولو عمده دلیل دا دی چې امریکا دا کار ځکه نه کوي چې طالب هغه پخوانی طالب نه دی چې یو به توپک ورسره و، یو به موټرسایکل ورسره و، کله به البته ځینو به یې موټرسایکلان درلودل او یوه به ژاړه ډبه ورسره. اوس طالب ټانک لري، طیاره لري، ټکنالوژي لري، په ډېرو شیانو کې ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو دا ممکنه نه ده. البته هغه کسان چې اوازې ګډوي هغوی غواړي چې په خلکو کې تشویش پیدا کړي. د تشویش د زیاتولو لپاره دا کار کوي. دا تشویش پیدا کول دوی ته خو خدای تشویش ور دی. او هغه بله ورځ ذبیح الله مجاهد صاحب د حکومت ویان نور تشویش پسې ور واچوه. ویل چې د افغانستان پوځ 1,80,000 ته رسېدلی دی. دا روزلی پوځ دی او پولیس تر 100,000 اوښتي دي. دا روزلي پولیس دي. له دې سره هم مهاله په ګاونډ کې چغې راپورته شولې. دلته یو سړی و ځان ته خبریال وایي، نه رنګ د افغان دی، نه رنګ د پښتانه دی، نه رنګ د پنجابي دی، سرککی رنګ دی، نه پېژنم چې نوم یې څه شی دی. هغه ویل چې ولا افغانستان پوځ ته ضرورت نه لري. افغانستان اول خو افغانان روزلي دي. یعنی د افغان په افغانستان کې افغانان روزلي دي ځکه هلته خلکو عسکرۍ کړي دي. دا یوه خبره ده. نو افغان روزلی دی. په اشارو کې وایم افغانانو عسکرۍ کړي دي او د عسکري چې ده هغه په خپله د دې معنا لري چې هغه روزنه ورکوي خلکو ته د جګړې. دوم راځم دې ټکي ته. ذبیح الله مجاهد
ډېر لږ معلومات در سره شریک کړل. ذبیح الله مجاهد د هغو کیتو نومونه نه دي راخیستي چې هغه اوس روزل شوي دي. ذبیح الله مجاهد د خاص کیتې نوم نه دی اخیستی. ذبیح الله مجاهد د سپیشل فورس نوم نه دی اخیستی چې څومره سپیشل فورس روزل شوي دي او څومره کسان په خاص کیتا کې موجود دي. ذبیح الله مجاهد د سرتیرو د کیتو نومونه نه دي اخیستي چې هلته څومره موجود دي. ذبیح الله مجاهد دا تعداد هم نه دی ښودلی چې د ملي امنیت څومره سرتیري موجود دي او ذبیح الله مجاهد دا شمیره هم نه ده ښودلې چې دا د طالبانو ملګري دا دوی ملګري ورته ملګري دا معنی یو طالب قومندان خپل کسان لري چې هغه څومره دي د هغو شمیر څومره دی. نو په افرادي قوت کې طالب هم ځواکمن دی او هم اوس امکانات لري. دا تعداد چې ذبیح الله مجاهد یادوي پاکستانی صاحب دا تعداد یوازې هغه روزلی پوځ دی د پوځ په چوکاټ کې روزل شوي دي او هغه کسان دي چې نسي ورسره مخامخ ډېره به شوي. نو دوستانو خبره راڅخه ډېره ورته نیسي هسې دا یوه خبره وه لږ ښه پورته کېدله سړی راسه یو لنډه تبصره ورباندې وکړه چې خلک خبر سي. تاسو هم دا ویډیو پر مخ در سره شریکه کوي خلک خبر کوي چې نه امریکا دا توان لري او نه امریکا دا کار کوي. دا چې دا کار بیا ولې نه کوي د دې دپاره بیا یو علم ډېر دلایل دي هغه دا کار نه کوي. افغانستان کې خیر و خیرات دی د افغانستان اقتصاد ورو خو په بره روان دی اما د ګاونډي خواته حالت واقعي ډېر بد خراب دی د امنیتي نګاه څخه هم او د سیاسي نګاه څخه هم د اقتصادي نګاه څخه هم. په اقتصاد کې خو یې د طالبانو دغسې ملا ورماته کړله چې اوس یې هر یو دا وایي یعنې زه هغه ویډیوګانې اکثره چې په مخه راسي زه ساتم یو وخت به بیا یوه پسې خپروم چې د دې حالات کوم ځای ته رسېدلی وو. نو زه په دې باور یم چې په افغانستان کې دا روان وضعیت چې څه دی که د دې نور اقتصادي ملاتړ وشي او دغه امنیت همداسې پاتې وي انشاءالله الرحمن افغانستان به ډېر پرمختګ کوي تر ډېره ځایه پورې به رسېږي. که د چا پخوا به دا خبرې دی لږ په اشارو کې ما کولې که د چا خوا به دیږي خدای تعالی دې تر غره واړوي. دغه افغانستان دی دغه یو حکومت دی دا نه د چا په خوښه راغلی دی نه د چا په خوښه ځي او دا په د دوو کسانو په مرګو د درو کسانو په مرګو یو ځای په یو کوچني برید باندې بندواز هم نه دي. نو د سږ کال یعنې د راتلونکي کال دپاره زه یوه ویډیو لرم چې د ګاونډي حالات په راتلونکي کال کې څنګه وي او تیر کال یې حالات څنګه و دا به هم بیا در سره شریکه کړم که ژوند و. نو که مو دا چینل نه وي فالو کړی فالو یې کوئ که مو زما فیسبوک نه وي فالو کړی فالو یې کوئ. انشاءالله الرحمن سره غږیږو به مجلسونه به سره شریکوو د یوه داسې افغانستان په هیله چې پر خپلو پښو ولاړې او مرسته وکړای شي له خلکو سره داسې مرسته وکړای شي چې بل ته لاس ونه نیسي او نورو لاس ورته نیولی که هغه د امنیت لاس وي نورو ورته نیولی وي که هغه د اقتصاد لاس وي نورو ورته نیولی وي او که هغه د پرمختګ لاس وي نورو ورته نیولی که هغه د ښې حکومتولۍ لاس وي نورو ورته نیولی. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. میرویس افغان مو پر لویه لاس پاري. البته دا یوه خبره مې یېره نسي چې تاریخ زه د دې بعده پر ویډیو درته لیکم. خدای مو آباد لره.